له سختو ازموینو تر لوړو مسؤلیتونو. دا د غرو ستړي مزلونه دا ستړیا او شاګرونه مجاهد دا بګاله د عصر تکلیفونه. الحاج ملا محمد فاضل مظلوم. فاضل ژوند د کیبر جن دښمن پزړه ذاکر خنجر پته دی. د محترم ملا محمد فاضل مظلوم صاحب د ژوند بهیر ته لنډه کتنه. د افغانستان معاصر تاریخ د جګړو، سیاسي بدلونونو، نظامی مداخلاتو، زندانونو او بیا د نظامونو د بدلونونو یوه اوږده او پیچلې لړۍ ده. په دې اوږده بهیر کې ځینې داسې شخصیتونه هم مخې ته راغلي دي چې ژوند یې د مهمو تاریخي، جهادي او سیاسي تحولاتو سره تړلی پاتې شوی دی، چې د هغوی څخه یو هم د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وزیر محترم الحاج ملا محمد فاضل مظلوم دی. ژوند یې د جهادي مبارزې، سیاسي فعالیتونو، سختو زنداني ورځو وروسته امارتي مسؤلیتونو یوه اوږده او له ازمایښتونو ډکه لار ده. نوموړی د اسلامي امارت د لومړۍ دورې پر مهال د اوله درجه نظامي مسؤلینو له جملې څخه او د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کړې، چې په هغه وخت کې د افغانستان امنیتي او سیاسي وضعیت ډیر سخت و او د نظامي چارو د سمبالښت لپاره قوي رهبري ته اړتیا درلوده. نوموړی د هغه وخت د اسلامي امارت د ځواکونو د تنظیم، د نظامي جوړښت، د ښه مدیریت په برخه کې مهم رول درلود. د همدې دورې په جریان کې هغه د خپل نفوذ، شجاعانه کړنو او حضور له امله د اسلامي امارت په تاسیس او نظامي جوړښت کې له مهمو څهرو څخه ګڼل کېده. د هغه د شجاعت او زړورتیا کیسې د افغانستان په معاصر تاریخ کې د نمونې په توګه یادیږي. نوموړی د سختو جګړیزو شرایطو پر مهال د جرأت، قاطع تصمیم او د مسؤلیتونو د ترسره کولو په برخه کې د ثبات او استقامت مثال بلل کیږي. د افغانستان د مجاهد پرور ولس او مجاهدینو په باور هغه د جګړو په حساسو مرحلو کې د رهبري او سوق الجيش په برخه کې اغیزناک رول درلود. د 2001 میلادي کال له تحول وروسته نوموړی د اشغالګرو بهرني ځواکونو په لاس ونیول شو او د ګونتنامو زندان ته ولېږدل شو. دا د هغه د ژوند تر ټولو سخت او اوږد پړاو بلل کیږي چې نږدې 12 کاله یې دوام وکړ. په دغه موده کې نوموړی له سختو شرایطو، محدودیتونو او رواني فشارونو سره مخ و، چې دا مرحله د صبر، حوصلې او استقامت یو ستر امتحان و. نوموړی په دې اوږده موده کې خپل قاطع اسلامي او جهادي دریځ ثابت وساتل. دا دوره د هغه د قوي ارادې او زغم څرګندونه کوي. په 2014 کال کې نوموړی د یوې سیاسي تبادلې له لارې له امریکایي زندانه خوشي شو. دا تبادله د هغه وخت له مهمو سیاسي تحولات څخه ځکه ګڼل کېده چې نوموړی نظامي جهادي رهبر پکې و او د هغه د ازادۍ دا مرحله په سنګرونو کې د ناستو مجاهدینو د زیاتې خوشحالۍ او ښه روحیې سبب وګرځېده. حتی د فتح او د اسلامي امارت د بیا راتګ لویه پیلامه وه. هغه تر خوشي کېدو وروسته بلافاصله بیرته جهادي فعالیتونو ته ادامه ورکړه او د قطر په سیاسي دفتر کې خپل کار پیل کړ. دا پړاو د هغه د ژوند یوه نوې مرحله وه چې پکې له نظامي تجربو څخه د سیاسي خبرو، مذاکراتو او تفاهم پر لور حرکت و. په دې دوره کې هغه د سیاسي بهیرونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لرله. د اسلامي امارت د مشرانو مجاهدینو د روایت له مخې الحاج ملا محمد فاضل مظلوم د اسلامي امارت له بنسټګرو او مطروحو څهرو څخه ګڼل کیږي. هغه د اسلامي امارت په لومړۍ دوره کې نه یوازې یو نظامي مسؤل و بلکې د رهبري په کچه یو اغیزناک شخص بلل کیږي. هغه د نظامي جوړښت او تصمیم نیونې په برخه کې یو مهم رول درلود. د نوموړي تر قیادت لاندې په زرهاو تکړه مجاهدینو، د لوا مشرانو او جهادي قومندانانو خپله مبارزه جاري وساتله او په تیر 20 کلن جهادي بهیر کې د اشغالګرو په مقابل کې خپل فعالیتونه دوامداره وساتل. نوموړی د واقعي مجاهدینو سره ځانګړې مینه، علاقه او صمیمیت لري. د مجاهدینو حال او احوال ته ځانګړې پاملرنه کوي او له هغوی سره د ناستې او خبرو اترو په وخت کې د زیاتې خوشحالۍ احساس کوي. پر مجاهدینو باندې قوي اعتماد لري او دا خوښ ګڼي چې واقعي مجاهدین پر مسؤلیتونو باندې راشي. حتی دا خصوصیت د هغه د ژوند لیدلوري او مهمه برخه بلل کیږي. وروسته له 2020 کال تحولاتو نوموړي ته د اسلامي امارت په چوکاټ کې بیا هم مهم مسؤلیتونه وسپارل شوه. هغه لومړی د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړه. وروسته د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د وزیر په
په توګه وټاکه شو. په دې مرحله کې هغه مسؤلیتونه د ترانسپورتي سیستم د لا ښه تنظیم، د هوایي چلند د چارو د ښه انسجام او د اسلامي امارت د عوایدو د لا ښه مدیریت په برخو کې متمرکز دی. نوموړي د اسلامي امارت د رهبري د لارښوونو او پرامینو د تطبیق په برخه کې جدي او قاطع دریځ لري او د خپلو مسؤلیتونو د عملي کولو په مهال د اداري نظم او د پالیسۍ د تطبیق هڅه کوي. په عمومي ډول د الحاج ملا محمد فاضل مظلوم ژوند د افغانستان د معاصر تاریخ یوه اوږده او له ازمایښتونو ډکه کیسه ده. نوموړی د استقامت، وفادارۍ او مبارزې له امله د لا زیات درناوي وړ شخصیت بلل کیږي چې د افغانستان د وروستیو لسیزو له تحولات سره ژوره اړیکه لري. د نوموړي ټول تکلیفونه، سیاسي فشارونه او نظامي مسؤلیتونه د دې ستر هدف لپاره وو چې د اشغال خاتمه وشي او په هیواد کې یو سپېڅلی اسلامي نظام قائم شي. د لوی خدای جل جلاله څخه ورته د زیات توفیق، استقامت او بریا دعا کوو ترڅو د افغانستان د اسلامي نظام د لا ټینګښت او پرمختګ په لاره کې خپل خدمتونه په ښه توګه ترسره کړي او د دې وطن د ثبات او سوکالۍ لپاره لا زیاتې لاسته راوړنې ولري. نحسبه كذلك والله حسيب عليم.